علما داسې لیکي وایي کله چې اسلامي حکومت جوړ سو د اسلامي حکومت په امیر باندې دا فرض ده چې د اسلامي حکومت له سرحداتو نه دفاع وکړي. دا د مسلمانانو په امیر فرض ده. امام ابوالحسن الماوردي شافعي یو کتاب جوړ کړی ادب الدین والدنیا، په دې کتاب کې لیکلي اوس تاسې فرض کړئ د افغانستان د طالبانو سرحد نه به دفاع کوي چې هر څوک چې مخالف د اسلامي نظام یې که کافر یې هر څوک چې په خیره واړوله مقابله به ورسره کوي که نه، جهاد به ورسره کوي که نه. خو علما وایي، نن معاصر علما وایي د سلف علماو په زمانه کې د هوا چې وه د دې نه دفاع چونکې نه متصور کېدله. نن زمانه کې طالبانو نن زمانه کې دنیا دومره پرمختګ کړی ده چې که زمینی په تا باندې تیری نه کوي، هوایي یې کوي، نو هوایي دفاع هم د مسلمانانو په امیر او په مسلمانانو څوک ده؟ فرض ده. ځکه هوا د ملک ملک ده، وروسته به هدایه کې راسي دا د ما ملک ده، هوا هم د ما ملک ده، څوک یې نسي مشغوله کولی. نو نن چې د اسلام په وطن باندې پردی تیاره وګرځېږي، د مسلمان په امیر واجب د له سرحداتو نه به دفاع کوي. زمینی سرحدات خو سلفو ذکر کړي ول، هوایي سرحدات هلته دا متصوره نه وه، نن یې معاصر علما ذکر کوي. د دې دفاع هم په مسلمانانو باندې فرض ده. ښه چې دفاع فرض د طالبانو، نو په څه شي دفاع وکړي؟ جواب راکوي په څه شي دفاع وکړي چې ته دا دفاع کوې چې خپل حریم هوایي له پردیو تیارو نه وساتې، د دې دفاع به په څه شي کوې؟ په وسایلو سره. هغه وسایل و اسباب به ته تیاروې، هغه اسباب و وسایل به چې جوړوي ته یو علم ته به مراجعه کوي که به یې نه کوې. ښه نو دا دفاع فرض ده که نه؟ مقدمه د واجبو، هر هغه شی چې واجب وي نو هغه چې تر کوم شي پورې تړلی وي هغه هم څوک ده؟ هغه هم واجب ده. نو دفاع په تا باندې فرض واجب، نو دا فرض واجب دفاع تر چا تړاو لري؟ تر هغه علمه پورې چې په هغه علم کې د اسباب جوړیږي. نو د هغه علم چې د اسباب پکې جوړیږي هغه علم هم څوک؟ هغه هم واجب و فرض. ځکه دا واجب تر هغه واجبه پورې تړلی، نو چې تر هغه واجبه پورې وتړل سو نو په مسلمانانو باندې هغه کسب، هغه علم په مسلمانانو باندې فرض ده. نن مسلمانانو کله دې ته ورفکر ده؟ هسې وی حماسي لیونی سوی د موږ ته وایي چې دا علم فرض ده او دا علم فرض ده. څنګه فرض نه ده؟ دفاع په مسلمان له خپل حریم نه فرض ده که نه؟ نو دفاع په اسبابو کیږي که نه کیږي؟ نو چې په اسبابو کیږي، د اسباب چې په کم علم کې جوړیږي هغه علم څه نومیږي؟ ساینس و ټکنالوژي علم ده. نن طالبانو په تاسې باندې هم دا فرض ده چې ساینس و ټکنالوژي وویل سي، د هغې مضمونونه مدارسو ته راوړل سي، په مدارسو کې درس کړل سي او الله عز وجل موږ ته د دې استعداد راکړي څنګه چې د زمیني دفاع کولی سو. بله ورځ څه ووایه هغه ایران سره سرحد کې، خو همداسې باید چې څنګه مو ورځغاښتل زمینی دفاع دپاره همداسې باید د چا نه هم دفاع وکړو. او څه وایي تیاره خو نن بیا ډېره ګرځېږي، بلا والی تیاره ډېره بیا ګرځېږي. مسلمانانو ته دا ذهنیت ورکه څنګه چې هلته پیاده رواوړي څنګه منډې ورویې، دلته چې تیاره په سر باندې ګرځېږي نن خو والله بیا ډېره ګرځېږي، خود ډېره ګرځېږي. بلا والی دا ذهنیت انسانانو ته ورکه چې انسانیان په دغه ذهن باندې وروزل سي چې ټول هغه کسبونه، ټول هغه علوم چې د مسلمانانو ضروریات ورپورې تړلي دي هغه څوک دي؟ فرض دي.